ډېرې ورځې ستړی فکر کوي هیڅوک مو هڅې نه ویني. فکر کوي ډېر وروسته مو شروع کړي او یا ډېر وروسته پاتې یاست. یوه لحظه صبر وکړه، څو ثانیې ما ته غوږ شه. هیڅ خوب لیدل په جګ آواز نه شروع کیږي. ټول لوی تغییرات د انسان په زړه کې بې غږه او آرام شکل غوره کوي. یو خوب لیدل مو بې دلیله په زړه کې ځای نه نیسي. مخکې له دې چې نړۍ په تا ایمان او باور ولري، مخکې له دې چې نتیجه یې ووینئ، باید پخپله په خپل ځان باور ولرئ. دا ومنه چې د بریالیتوب مسیر مو صاف نه دی. ډک له اوښکو، ډک له شکونو، ډک له ویرې، ډک له هغه ورځو چې غواړي نور هر څه پرېږدي. اما په دې پوه شه، په هغه ورځو کې چې فکر کوي هیڅ پرمختګ نه کوئ، هغه ستاسو د قوت پیل دی. تاسو قرار نه ده لکه د نورو خلکو په څیر وي. قرار نه ده د هغوی په سرعت مخکې لاړ شئ. ستا مسیر، ستا وخت او ستا کیسه په تاسو پورې تړلې ده. که ولوېدئ پروا نه لري، که وډار شوئ طبیعي ده. ستونزه له هغه ځایه شروع کیږي چې ودرېږئ او ادامه ورنه کړئ. یو وړوکی ګام، حتی یوه ناتمامه هڅه بهتره ده له دې چې تاسو په فکر کې وایاست چې کاش هاسې وای، کاش ها وای، که داسې وای یا هسې وای. فکر وکړئ. په یاد ولره، هیڅوک له پیله آماده نه وو. ټولو د لارې په اوږدو کې هر څه زده کړي. نو نن نه سبا، نه چې هر څه سم شو، همدا نن او همدا اوس مو ډېر وړوکی ګام د خپلو خوبونو لپاره واخلئ. کیدای شي اوس مو څوک ونه هڅوي، اما یوه ورځ چې ټوله لار تنها تللي یاست، نورو ته الهام وي. ادامه ورکړه ملګريه، له هغه څه نه ته ډېر قوي یې چې فکر یې کوې.